دا یو ورور سوال کړی دی زما زړه ته یو سوال راځي اکثر وی ملګري یا ښځه خاوند یا پلار او بچی کله داسې دعا وکړي یاره وی الله دې موږ ته د الله د یو بل مرګ نه ښایي دعا دا ده موږ ته د الله د یو بل نو څه مطلب شو لکه چې د یو بل مرګ نه ویني نو څه مطلب شو یو وار خو دی دواړه همیشه ژوند دي خو دا خو موږ منو نه ځکه چې موږ وایو چې مرګ به راځي نو بیا څه مطلب شو دلته چا جواب راکړو بارک الله فیک یعنی یا الله موږ دواړه یو ځای مړه کړه دا مطلب شو که نه چې یا الله موږ دواړه یو ځای مړه کړه ځکه چې زه نه ستا مرګ وینم نه به ته زما مرګ وینې نو خو دواړه به یو ځای مرو دا قسمه دعاګانې جایز دي او که نه الجواب اولنۍ خبره ته زه دا وکړم ګوره مؤمن له پکار دی چې په دې خبرو کې سوچونه نه کوي صحیح ده زمونږ د یو انسان سره محبت وي موږ دا نه غواړو چې د ده غم زه وینم دا موږ نه غواړو انسان فطرت دی دوی ته څوک بېدیني نشي ویلی نه الله موږ په دې رانیسي او دا محبت اچولی الله زموږ په زړه کې دی نه به موږ ولې رانیسي پلار مور بچی ښځه د ښځې لپاره خاوند ملګری نږدې استاذ مشر نور داسې قدرمند په ژوند کې چې سړی جرمانه د مرګ ونه لیدي ځکه چې په دې کې ډېر سوچ نه دی پکار چې دا به څنګه مري او دی به زما په مخ کې مري او که زه به د ده په مخ کې مري ځکه چې د دې څه فایده نشته هغه څه چې الله لیکلي دي هغه یې لیکلي دي مشروب ته به دې کې شه چې زما او ستا اخره خاتمه به څنګه وي دا د سوچ خبره ده که ته د دنیا نه لاړې که نه او د دې ملګري نه مخکې شوې او د دې بچي نه او د دې ښځې نه او د دې رور نه او ته دینداره وې او الله د ناراضي تا ګټلې او دا ته چې پې مینې خپلوانو کې او ملګرو کې څوک دی د هغه غم ته لیدنه غواړي او غم راغی ستا په ژوند کې راځي به دا اوس موږ ناست یو که نه دا یقیني ده چې موږ به یو طرف په د دې بل طرف دا غم ویني دا یقیني ده او څوک دی هغه الله ته پته ده خو که چېرته دغه مخامخ سړی ده چې موږ نه غواړو چې د ده غم وینو او هغه زموږ نه مخکې شو او دیندار او الله ترې راضي نو د ده په دې تلو کې خیر و که شر خیر و او خو د دې ژوند نه لاړ ښایسته ژوند ته لاړ د الله د نعمتونو طرف ته د یو داسې رب طرف ته چې هغه ترې راضي دی د ښه اوچتو مرتبو ته لاړ نو په دې کې مصروفه کېده نه دي پکار لکه تاسو ته ما یو پیر دا روایت ذکر کړی مو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم واورېدو چې ام حبیبه رضی الله عنها د رسول وسلم بیبي هغې سوال کو ام حبیبه وی یا الله زما دې خاوند له اوږد ژوند ورکړه او زما دې رور له اوږد ژوند ورکړه او زما دې پلار له اوږد ژوند ورکړه د هغوی د ژوندونو لپاره دعاګانې کوي چې د دوی دا مرګ زه وینم نو خاوند هم ګرانه رشته ده او قدرمنه پلار رور رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واورېدو قد سألت الله لآجال مضروبه وأيام معدوده وارزاق مقسومه ته د الله نه داسې څه مبارک سوالونه کوي چې هغه تقسیم شوي هغې فیصلې شوې ده هغې قصه ختمه شوې ده که د دې په ځای ته الله ته سوال کړی چې یا الله د جهنم د عذاب نه مې وساتې د قبر د عذاب نه کان خیرا وافضل دا به دې نه غوره و کومه ښایسته طریقې ورته وښوه د حدیث په صحیح مسلم کې دی که زه دا وایم که نه
چې مثال یا الله زما دې رور له اوږد ژوند ورکړه چې زما په مخ کې مړ نه شي. یو زه دا دعا کوم. او که زه بله دعا داسې وکړم چې یا الله زما دې رور له جنت ورکړه او ته ترې راضي شي او زه د آخره خاتمه په ایمان کې کوم یو قیمتي ده د جنت وله ورکړه. ځکه چې که دا ستا دا رور ستا دا ملګری ستا دا خپل په دې دنیا کې یو څو کلونه تیر کړي ډېر لږ عمر او لاړ شي جنت ته څومره خوش قسمت دی. او د دې زر کاله عمر شي او دی جهنمي څومره بدبخته دی. پوه به شوي؟ ها ضرور وایي چې دا قسمه دعا غوښته څنګه دي نو ناروا نه دي. دا مسله ځکه چې موږ له پکار چې هره خبره واضح وکړو ناروا نه دي. چې یا الله ما او پلانې یو ځای مړه که یو کس سوال کوي یا الله ما او پلانې یو ځای مړه که یا الله موږ ته د یو بل غم مه ښایه روا ده. سړی ماته وایي څنګه روا ده؟ نو زه دا وایم چې دا کار ممکن دی که نه کیدی شي که نه شي کیدی کیدی شي معنی دی داسې څه نه غواړي چې هغه نه شي کیدی خیال دې دی که نه. دویمه خبره ده په تقدیر باندې څه اعتراض کړی دی؟ نو خو هېڅ نه دي ویلي نه یې په الله اعتراض کړی دی نه یې نوره څه ګډه وډه خبره کړې چې د شریعت خلاف ده. یو خبره وکړه چې یا الله موږ ته د یو بل غم مه ښایه یا موږ یو ځای مړه که او دا کار کیدی شي او الله قادر دی په هر څه باندې. نو دا سوال روا دی او دا قسمه سوالونه نه کول غوره دي. خلاصه د مسلې دا شو روا دی نه کول غوره دي. د دې په ځای نورې ډېرې ښایسته دعاګانې دي چې هغه انسان وغواړي د الله نه نو الله به وله ډېر څه د هغې په ځای